دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پاکستان فیصله کړې پر اخري د اګست پر 11 پورې او افغان کډوالو ته د ایستلو وخت ورکړی ده. پر دې موضوع باندې له انسیار سره یو مرکه پر تاسو سره پر دې سکرین باندې شریکه کوم چې د افغان کډوالو په حق باندې مکمل حقایق را څرګند شوي دي. راځئ تر هر څه مخه دا پر دې سکرین باندې را سره وګورئ. سلامونه او نیکې هیلې د نېشنل میډیا درنو لیدونکو. نن را سره په خپرونه کې د یونیسیار چې کوم مرکزی ویان دی قیصر خان افریدي میلمه دی، له دوی سره په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په روانو حالاتو او د دوی چې کومې موجوده ستونزې دي په دې اړه غږیږو. افریدي صاحب ستړی مشئ، مهرباني. لومړی کې راته دا ووایي چې د حکومت لخوا څخه ایکسټینشن ورنه کړل شو او د انټیریر منسټرۍ لخوا یو نوټیفیکیشن جاری شو چې مخکې ای سی سی او الیګل فارنرز چې کوم هغه ډیپورټ کېدل یا واپس ریپیټریټ کېدل، ورسره اوس دوی اعلان وکړو چې پیو آر کارډ هولډرز چې کوم دي دا به افغانستان ته ډیپورټ کیږي. د پیو آر کارډ هولډرو دا تمه او توقع وه چې یاره حکومت به موږ ته ایکسټینشن راکوي او موږ به دلته لکه د پخوا په څیر دلته د اوسېدو اجازه ولرو، لیکن د دې پر ځای حکومت اعلان وکړو چې دوی باید ډیپورټ شي. دلته خلکو دا تمه هم لرله که چېرته حکومت موږ وباسي هم، نو څنګه چې 40 کاله دوی زموږ میلمستیا کړې ده، کم از کم یو 2-3 میاشتې موږ ته د بیرته تلو دپاره راکړي چې موږ افغانستان ته د خپل پراپرټي خپل سامان راټول کړو او واپس لاړ شو افغانستان ته. لیکن د یو دمي داسې ایمرجنسي صورتحال کې څنګه چې افغانستان نه د روس په وخت کې دوی ته دلته ویلکم شوی او په داسې ایمرجنسي کې اوس داسې په ایمرجنسي کې د دوی د باسلو خبره روانه ده. په دې حالاتو کې تاسو تر اوسه پورې حکومت سره کم ځای ته په خبرو کې رسېدلي یې؟ ډیره مننه. څنګه چې تاسو ووایئ په 11 باندې انټیریر منسټرۍ یو نوټیفیکیشن وکړلو چې په هغې کې څومره هم چې کوم پی او آر کارډ هولډرز دي یا پروف اف رجسټریشن کارډونه دي چا سره هغه 14 لکه دي په پاکستان کې، نو دوی ته ووایي چې تاسو بیا افغانستان ته لاړ شئ. خو په 4 اګست باندې بیا یو بل نوټیفیکیشن پکې وشو او هغې کې دا وویلی شو چې څومره هم افغانان دي چا سره که پی او آر کارډ دي یا ای سی سی کارډ دي یا ورسره یا که انډاکومنټي دي یا نور کوم داسې اسناد ورسره د ویزې نه علاوه، نو هغه باید چې هغه په یو میاشت کې دننه یعنی د 10 اګست نه پهله په خپل خوښۍ باندې بیا ته لاړ شي افغانستان نه. نو مونږ دې حوالې سره ظاهره ده چې تشویش اظهار هم وکړلو. مونږ دا ووایو چې دومره زیات خلک، دومره زیات شمېر کې خلک په دومره کم ټایم کې هغه بیرته افغانستان ته نشي تللی. په لکونو خلک دي چې په دې کې کاروباریان هم دي، په دې کې د خلکو دلته روزګار دی، بیا داسې خلک دي چې هغه مثلا سټوډنټان دي په یونیورسټو کې دي، په کالجونو کې دي، په سکولونو کې دي. نو ظاهره ده چې هغوی نشي کولی. دې کې نور داسې خلک دي چې هغه دلته کې ودونه یې کړي دي یا بیماران دي دلته کې په دغه باندې راغلي دي، نو هغوی دومره زر نشي کولی چې بیرته افغانستان ته لاړ شي او په داسې زیات شمېر تعداد کې. نو موږ ظاهره ده چې حکومت نه همدغه غوښتنه کوو چې څنګه حکومت د پاکستان خلکو د تېرو 40-50 کالونه دغې افغانانو خویندو وروڼو دلته کې سپورټ کړی دی. موږ وایو چې دغه چې کوم د واپسي کوم عمل دی باید چې هغه رضاکارانه وي، باعزته وي، باحفاظته وي او فیزډ وایز وي او دوی دپاره یو داسې ټایم ورکړلی شي چې دوی کم از کم چې کوم د دوی کوم دلته کې دغه دي روزګار دی، کارونه دي یا نور کوم معاملات دي دلته کې چې هغوی سره دومره ټایم وي چې هغه واپس لاړ شي، ځکه چې دومره زر داسې خلک دا دومره زیات شمېر کې نشي تللی. نو دې حوالې سره ظاهره ده چې موږ د حکومت سره هم په رابطه کې یو، همدغه خبره ورسره بار کوو چې دې خلکو ته لږ ټایم ورکړلی شي چې دوی په خپلې خوښې لاړ شي. دا 20 اګست دی نن چې تقریبا 10 ورځې پاتې کېږي د افغان مهاجرینو بیرته ستنېدو چې کوم وخت د حکومت لخوا ورکړل شوی دی. ستاسو په فکر د دې اګست نه پس به نور لږ ټیم هم دې خلکو ته ورکړل شي چې که پاکستان کې د اوسېدو اجازه وي او یا هم واپس افغانستان ته ریپیټریشن وي؟
دې کې خو ظاهره ده چې دا کوم یو میاشتې ورکړی وه په دې کې نن دا د 10 ورځې پکې پاتې شوې نو موږ همدغه تمه لرو چې دغه کارډونه باید چې دي وغځوي. زموږ خو توقع د پیله نه وه ځکه چې د سیفران وزارت سفارشات لیږلي کابینې ته او په هغې کې دا ویلې شوي وو چې دغه کارډونه دې باید ایکسټینډ کړلی شي وغځولی شي خو داسې ونه شول او د حکومت په دې کې بیا یو دغه وکړو نوټیفیکیشن یې وکړو نو دې حوالې سره ظاهره ده چې موږ همدغه هم وایو چې دغه پی او آر کارډ والا دي یا د ای سی سی والا دي د دې نه علاوه چې کوم په 2021 کې کوم خلک راغلي ظاهره د هغوی هم ډېر غټ تعداد دی دلته کې چې هغه زموږ سره ریکارډ شوي دي سکرین کړي دي موږ او هغوی دا ګڼي دغه خلک دا ګڼي چې دوی بیرته که افغانستان ته ځي نو د دوی ژوند ته او د دوی ازادۍ ته هلته کې خطر دی. نو موږ دا وایو چې هغه خلک چې چاته د انټرنیشنل پروټیکشن یا د تحفظ ضرورت یې باید چې دغه خلک په زور باندې واپس افغانستان ته ونه لیږلی شي او دې خلکو ته د هیومینیټیرین لینس سره وکتلی شي. نو موږ دا وایو چې حکومت په دې حوالې سره یو داسې میکانیزم مخې ته راولي څه جوړ کړي چې دغه خلک موږ دلته پروټیکټ کړو سپورټ کړو. کابینې ته چې دا موضوع په ایجنډا کې شامل وه تقریبا میاشت 2 میاشتې ووتې چې دا خاموشه شوله. ستاسو د دې ایډواکسي د لارې تر اوسه د دې نتیجه معلومه نه شوه چې څه ریزن و چې دا د کابینې د ایجنډا نه واخیستل شو واپس؟ دې کې خو ظاهره زموږ توقع همدا وه چې دا کارډونه به وغځولی شي ځکه چې موږ ته دا وینا شوې وه خو ظاهره ده چې د پاکستان خپل دلته کې چې کوم قوانین دي یا د پاکستان چې کوم یو ساورن پروګریټیو دی که هغه بارډر ریګولیټ کول دي یا دلته کې خپل لاز امپلیمنټ کول دي یا امیګریشن لاز یا نور چې کوم طریقې کار دی چې هغه ریګولیټ کړي خو موږ دا وایو چې اوس هم دغه خلک چې چا سره پی او آر کارډونه د دې ریفیوجي سټیټس شته دی هغه سټیټس چې کوم دی دا موږ د هغې تعین کړی او دا حکومت په 2014 کې د یو ان ایچ سی آر په مرستې سره دغه کارډونه د خلکو ته ورکړي نو که هر څومره حکومت د دې د بیرته د ستنېدو دغه وکړي خو زموږ په نظر کې دا اوس هم هغه ریفیوجي سټیټس برقرار به وي د اګست نه پس هم. نو دې حوالې سره ظاهره ده چې موږ د حکومت نه دغه توقع کوو چې دغه کارډونه ایکسټینډ کړی شي او چې کومې ستونزې دلته کې یا په افغانستان کې چې کومې ستونزې ځکه چې هلته کې په افغانستان کې د زنانو د کار حوالې سره یا د زنانو د تعلیم حوالې سره هلته چې کوم چیلنجز دي یا مشکلات دي هلته کې یا د هغوی د تګ او راتګ یا نور چې کوم هیومینیټیرین چیلنجز دي د ابزاربشن کیپاسټي هلته مسله ده د ایران نه خلک لاړ د پاکستان نه که ځي نو هلته کې یو داسې دغه باندې پریشر به جوړ کړي هلته کې په هغه دغه باندې په ځینو باندې. نو موږ دا وایو چې باید چې دغه د واپسي چې کوم د عمل دی دا باعزتي او سسټینیبلی که دا سسټینیبل نه او هلته کې په افغانستان کې دا یو ټمپرري دی لاړ شي نو ظاهره ده چې یا خو به دوی واپس راځي هغه به بیا ظاهره ده اوس خو ډاکومنټډ دي نو بیا به ډاکومنټډ هم نه یا به چې کوم دی نور هیوادونو طرف ته ځي یا چې کوم دی هغه ظاهره ده چې نور چیلنجز هم شته دي په افغانستان کې چې هغه بیا د هغې د وجې پوره ریجن ته د هغې نه خطر کیدی شي. نو موږ دا وایو چې یو داسې فیزډ وایز اپروچ اډاپټ کړي حکومت چې دې ته موږ ټایم د خلکو ته ورکړو او دا باعزت طریقې سره هغه لاړ شي بیا بیرته. د ونریبل خلکو مسله یو خوا یونیسیار خلکو ته ریسیټلمنټ سرټیفیکیټس ورکړي دي او بلې خوا نه چې کوم سټوډنټان دي د پی او آر کارډ هولډرز چې هغې کې فیمیل سټوډنټان هم شته دي اسلام آباد کې شته دي اسلامیک یونیورسټۍ کې قائد اعظم کې نمل کې پېښور کې اوس افغان سټوډنټانو چې کوم دی یو پریس کانفرنس. دوستانو تاسو د افریدي صاحب دا وینا وکته د افغان کډوالو په هکله باندې تاسو ته معلومات شته مثلا چې پاکستان تر 11 د اګست پورې اخیري نیټه ورکړې ده. دا فرون نن هم موږ وینو په بعضې ځایونو په پښتنه سیمه کې د حکومت لخوا اعلانونه کیږي چې هغه کسان چې غیر قانوني دي مثلا د دې په وینا افغان کډوال باید په دې 10 ورځو کې مخکې تر دې هغه وخت تاریخ چې پوره کیږي باید
په رضاکانه تور یعنې په خپله خوښي باندې ولاړ سي که نه ځي له هغه نه بعد به د حکومت له طرف پر دې باندې سخت ریاکشن او سخت نیول او سختي شروع کړل سي. نو د پاکستان په پالیسي د افغانانو په هکله باندې تاسو ته در معلومه ده چې هغه له دغه ځای څخه نور نه پرېږدي په خپل هیواد کې مثلا ورته وایي چې تاسو غیر قانوني یاست. نو دغه رقم هڅې هم روان دي. ویل کېږي چې د افغان کډوالو په هکله باندې به بل نوټیفیکیشن جاري سي یا به نه سي جاري یا ورسره سره مثلا د هر افغان دا خواهش ده د پاکستان د ټولو سیاسیونو دا خواهش ده چې مثلا نور وخت هم ورکول سي خو پر دې باندې هم مشورې روانې دي والله اعلم سي آیا دوی ته به نور وخت ورکول سي او که به نه. نو دوستانو که تاسو هم څه معلومات یا کوم نظر لرئ د افغان کډوالو په هکله د دې ویډیو په هکله هغه مو سره په کمنټ کې شریک کړئ.